بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات د شاه کمپیوټر سنټر زده کوونکو ته خدای دې ټولو جوړ اوسئ. یو ورور غوښتنه کړې چې دا د صادرې او واردې ورقه یا کتابچه څنګه جوړیږي. صادره او وارده کتاب به تاسو په اداراتو کې لیدلی وي چې کله کوم مکتوب راشي ادارې ته هلته صادر کیږي، رسول کیږي، یا کوم مکتوب لیږل کیږي هغه وارد کیږي. مثال هلته خپله کتابي په هغه کې څه کوي، رسوي. یعنې دا خپله صادره او واردې سیسټم په اداراتو کې ډېر استعمالیږي. نو دا یو جدول ما د انټرنیټ نه را ډاونلوډ کړ. یو چینل کې دغه ډیزاین پروت و د واردې دفتر کتاب او د صادرې دفتر کتاب. نو د دې دلته بیا هغې ورور ډېر ښه کار هم کړی. دلته یې ځینې مشخصات هر څه یې لیکلي دي، تاسو یې بیا لیدی شئ. زه پې خپله هم دومره صحیح نه پوهېږم، خو ما نه تقاضا دا شی وه دا څنګه جوړ کړو په اکسل کې. نو زه تاسو ته په دې جوړولو طریقه ښیم. نور که تاسو بیا ځان پې پوهولو کوشش وکړئ، چېرته یو ادارې ته لاړ شئ، یو دولتي مامور سره کښېنئ، د همدې صادرې واردې کتاب ورسره وي، نو انشاءالله هغه تاسو ظرف د 1 ساعت 1.5 ساعت کې دا تاسو پوهېدل دولتي مامور ته، دولتي که غیر دولتي، ټولو ته یې دې پوهېدل ډېر ضروري دي. نو ګورئ، اول د صادرې سیسټم جوړو، صادرې کتاب جدول جوړو په اکسل کې. د ټول نه مخکې به اکسل خلاص کړئ. تاسو به څه وکړئ، به شئ ویو ته او پیج بریک به والئ. پیج بریک کې لږ لیکلو کې یو څو صفحې پیدا کړئ چې داسې تاسو ته 2 صفحې ضروري دي. دا د صادرې واردې کتاب داسې دی چې دا مخامخ یو خوا صادره یو خوا وارده وي، یعنې دواړه تاسو که وګورئ مخ په مخ وي. تاسو به راشئ، اول به څه وکړئ، لیاوټ ته به راشئ او رایټ ټو لیفټ به د رو نمبر او د دې کالم او کالم هیډینګ رو هیډینګ تاسو به دا کوم خواته کې دا به د راسته خوا نه پیل کوئ. صحیح شو. اوس اول زه څه جوړم، دلته زه د صادرې ورق جوړوم، صادرې مخ جوړوم. نو دې لپاره وګورئ، تاسو به اول دې ځینه شروع کړئ، دا لاندې ځای جوړ کړئ، پاسې اسانه دی. تاسو به اول ګورئ څه وکړئ، ګوره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 کالمه دي دلته ټوله 15 کالمه. او دلته وګوره بیا دلته رو ده او بیا دلته کالم دی. دا سیسټم دی. اول به زه د مسلسل شمیرې نه شروع کړم. دلته وګورئ مسلسل شمیره. نو زه به څه وکړم، زه به دلته اول دلته وګورئ 3 روګانې به زه انتخاب کړم، 3 روګانې دې ځینې، او دا به زه مرج کړم. آینده کې شاید زیات هم شي، خو ډیزاین اول جوړو مرج به یې کړو. دلته به ولیکو مسلسل چې شی شمیره. لیکل به څه وکړئ، لیکل به روټیټ کړئ. دا اپشن مې تاسو ته ویلو، په دې شکل به لیکل روټیټ کړئ، او لږ به هم دغه رو ورته واپس غټو کړئ. داسې په دې شکل به رو اندازه ورته به دې نه غټولی شئ. دا بس لیکل به سنټر ته کوئ، مسلسل شمیره. دا یو کار تاسو وکړو. بیا تاسو وګورئ نیټه ده، همداسې نیټې دپاره هم تاسو دا څو سلسه مرچ کوئ، لکه د دې غوندې دلته ولیکئ چې شی څه لیکل شوي نیټه. نو دلته تاسو ولیکئ نیټه. دا به هم داسې څه کوئ، روټیټ به یې کوئ، او لیکل به سنټر پاس ویسئ په دې شکل. بیا به دلته راشئ وګورئ پته. تاسو به څه وکئ، اول به پته ولیکئ. دلته به راشئ دا 2 سله به انتخاب کړئ، داسې دلته به مرج سیل کوئ، ولیکئ پته په دې شکل. دا هم پته ولیکه. بیا به لاړ شئ مرسل او مرسل علیه دی، دا به تاسو داسې انتخاب کړئ. دلته به ورته ولیکئ مرسل. صحیح شو. او دلته به مرسل علیه که څه لیکلي دي، دا به هم تاسو داسې مرج کړئ، دا به ورته ولیکئ. صحیح شو. مرسل علیه دغسې لیکل شوی دلته. نو تاسو به څه وکړئ، دا به لیکل انتخاب وکړئ، دا به سنټر ته راولئ. چې کله هم سنټر ته راوسته، صحیح شو، پته مو لیکه. بیا به دلته وګورئ خلاص مطلب دی. تاسو به دلته څه وکړئ، دغه رو به داسې غټه کړئ کالم، او دلته به راشئ او به لیکئ خلاص. خلاص مطلب دا به داسې څو سله یو ځای کړئ، مرچ به یې کړئ، او دلته به ولیکئ خلاص مطلب. دا به انتخاب کړئ، سنټر ته به یې کړئ. اوس دلته تشویش به دا نه کوي چې دا د یو ورقې نه وځي. دا زه درته اول ډیزاین جوړ کړم، بیا یو کېږي د دوسیې شمیره. تاسو به همداسې دا څو سله انتخاب کړئ، دلته به ولیکئ دوسیې د دوسیې شمیره.
صحیح شو. همداسې چې څنګه دلته لیکل شوی دی املایي لږه غلطي ده دلته دوسیې چې شی شمیره دا به انتخاب کوي. دلته به یې راشئ روټیټ به یې کوي دا به همداسې روټیټ شوي دي دا به هم تاسو سنټر ته راولئ. بیا به دا کالم داسې لږ وړوکی کوي دا به داسې کالمونه واړه کېږي. بیا لیکلي ګوره 3 سله به تاسو دلته اول مرچ کوي دا به انتخاب کوي داسې دا پاس سره دا ځای به داسې انتخاب کوي دا به تاسو مرچ کوي. دلته یې لیکلي دی وګورئ د امحا جدول دلته تاسو هم همدا ولیکئ د امحا جدول. دلته به راشئ وبه لیکئ څه لیکلي نمبر نیټه ځای ښه نمره وبښئ نمره نیټه او بیا څه لیکلي ځای بس دا به داسې انتخاب دا به داسې مرچ کوي دا هم داسې مرچ کوي صحیح شو دا هم داسې مرچ کوي دا هم داسې بیا روټیټ کوي په دې شکل به یې څه کوي روټیټ به یې کوي. لیکل به سنټر ته راولئ دا کالم به هم وړوکی کوي داسې دا کالم به هم ورسره وړوکی کوي داسې او دا د زی کالم به هم داسې وړوکی کوي. په دې شکل به دا کار هم وشي. بیا ګورئ لیکل شوي د ساتنې لپاره د پاڼو تسلیمي نو ګورئ 1 2 3 لاندې 6 سله دي نو تاسو به داسې وکئ 6 سله 1 2 3 4 5 6 دا به داسې انتخاب کوي دا به مرچ کوي. دلته یې څه لیکلي د ساتنې لپاره به یې څه لیکل شوي د پاڼو چې د ساتنې لپاره د پاڼو تسلیمي صحیح شو. بیا څه وکئ د ساتنې شعبه 3 سله به دلته انتخاب کوي دا داسې به مرچ کوي. دلته لیکلي د ساتنې شعبه بیا به دلته دا 3 سله انتخاب کوي صحیح شو دا به هم داسې مرچ کوي او دې لپاره به هم ولیکئ د خزانې شعبه صحیح شو. دا کار هم وکړو. اوس به دا کالمونه هم د دې لاندې چې کوم لیکل شوي یا به وکئ مثال لیک دی او لیکلي مل پاڼې دلته به ولیکئ تاسو هم لیکه مل پاڼې صحیح شو. دلته به یې څه لیکل شوي لاسلیکه بیا دلته ګوره څه لیکل شوي لیکه هماغه شیونه دلته هم کنټرول څه کوئ دې دریو کې هم پیسټ کوئ هماغه معلومات دلته هم دي صحیح ده. دا به هم داسې انتخاب کوئ دا به هم روټیټ کوئ داسې او سنټر ته به یې کوئ صحیح شو. دا کالمونه به هم همداسې واړه کوئ لکه دې غوندې تاسو وګورئ دا دلته مثال څه به وکئ دلته اوس ګورئ 1 2 3 دلته څه پاتې شوي اوله کې معنا اول ګورئ لیک دی ښه دا واله لیک شو لږ به زه جوړ کړم بیا ورپسې چې شی دی لیک پسې مل پاڼې ښه دا واله مل پاڼه کنټرول وي که مل پاڼې نه پس چې شی دی لاسلیکه دا وګورئ دی لاسلیک شو خو دا به زه پاک کړم دا به انتخاب کوي دا به هم داسې روټیټ کوي په دې شکل یې لیکل به سنټر ته کوي. همداسې دلته 3 سله دي دا 3 کنټرول سی که دا لږ غلط هلته لیکل شوي دا کنټرول وي دا به زه پاک کړم د سره خیر دا به دې زما کنټرول سی کړم هماغه جملې دي کنټرول وي کوي داسې دا کالم هم داسې وړوکی کوي 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 او دا کالم هم داسې وړوکی کوي صحیح شو. د شمارې کالم به هم داسې وړوکی راواخلئ نیټې کالم به هم وړوکی کوي ځکه دا وړوکی چې دا باید تاسو په یو ورقه کې ځای په ځای کوئ. مرسل دې مرسل یا مرسل علیه دې کالمونه به هم لږ داسې شانتې راوغځو لږ به یې واړه کړو ګوره چې لږ واړه کې دا کالمونه خپله دا صفحه ده دې صفحې ته ګوره خپله ځان را برابروي دا هم داسې لږ واړه کوئ صحیح شو. دا به انتخاب کوي اوس داسې او دلته به آل بارډر ورته انتخاب کوي داسې آل بارډر هم ورکړو ګوره پاس صرف دا ځای سخت دی نور انشاءالله ټول جوړ دی بس تاسو دلته لږ شانتې سیلونه څه ونیسئ غټ ونیسئ یعنی دا څو سله به داسې انتخاب کوئ یو بل ته به مرج اکراس کوئ داسې به یې واخلئ دلته لیکل شوی مرج اکراس وبښئ دلته به راشئ مرج اکراس یې کوئ مرج اکراس هم صحیح رانه و تاسو به داسې وکړئ دا به مرج داسې کوئ
درې سله انتخابوي مرچ کوي د هر یو کالم لاندې به درې سله انتخاب کوي داسې به مرچ کوي په دې شکل دلته به هم دا انتخاب کوي داسې به مرچ کوي دلته به هم دا انتخاب کوي مرچ به کوي لنډ دا داسې به دا ټول څه کوي مرچ کوي به د صفحې اخره پورې دا هم داسې مرچ کوي دا هم داسې مرچ کوي ځکه چې سیلونه غټ غټ پکار دلته کلمې بیا رسول کېږي مرچ کوي دا هم مرچ کوي دا هم داسې مرچ کوي دا هم داسې مرچ کوي صحیح شو دا به داسې انتخاب کوي دلته به هم آل بارډر ورکوي دومره کار زمونږ وشو بس نور هم داسې روان اوسئ دا به داسې کنټرول سی کوي دلته دې ځینه کنټرول سی به کوي دلته به کنټرول وي دلته کلیک کوئ کنټرول وي هېڅ بیا مرچ ته ضرورت نشته بس کنټرول وي کنټرول وي کنټرول وي کنټرول وي کوي کنټرول وي کوي کنټرول پلس وي کنټرول پلس وي د صفحې اخر دلته دی دې پورې وکړه کنټرول وي کنټرول وي او کنټرول وي بس یو صفحه جوړه شوه صحیح شو تاسو څه وکئ دا ځای هم جوړ کړو که دا لیکل لږ غټول غواړئ دولسې کوئ غټولی هم شئ داسې بورډ کولی هم شئ صحیح ده بیا دلته به راشئ اوس به څه وکړو موږ او تاسو 12 نه به لږ سایز یا ما 11 ځکه زیاتر لیکل بیا پټېږي پاس ډیزاین جوړ شو اوس به څه وکئ پاس به ولیکئ دا د صادرې ورق دې دپاره به اوس تاسو څه وکئ رای به شئ انزرټ ته او دلته به تاسو یو ټکس باکس واخلئ داسې به ټکس باکس ډریګ اینډ ډراپ کوئ په دې شکل به یې څه کوئ ډریګ اینډ ډراپ به یې کوئ صحیح شو ټکس باکس هم ډریګ اینډ ډراپ کو بس لیکل پکې وکړئ زه به دا لږ داسې وړوکی کړم دا د اکسل صفحه دا به د پاسه داسې ورته راولم زه به زه دا لیکل وکړم نو ګورئ لیکل ګورئ اول لیکل شوی د صادرې دفتر بیا لیکل شوی ده پاڼه ګوره پاڼه کوس شروع شفت نه ونیسئ کوس شروع کوئ صحیح شو زه ژبه یې نغښته کوئ کوس شفت نه کوس شروع داسې کوس شروع کوئ او شفت 0 سره کوس شفت 9 سره کوس بند کوئ بیا لیکلي جلد دلته به لږه فاصله ورکوئ صحیح شو دلته به لږ راشئ دې خواته دلته کلیک کوئ دلته فاصله ورکوئ اوس دلته ګوره زه به دلته ولیکم د صادرې دفتر فاصله پاڼه 2 نقطې کوس شروع کړه کوس به شروع کړئ فاصله درې ژبې ته یې واړوئ په اسانه کېږي بیا لیکل شوی جلد دلته ولیکه جلد 2 نقطې بیا فاصله کوس شروع فاصله بیا دلته ولیکئ کال 2 نقطې فاصله او دلته کوس بند کړئ انټر ووهئ بیا به لاین سپیس ووهئ منځ ته به راشئ دې ته مثال جامع شعبه به ولیکئ کوس شروع کړئ دلته به کوس شروع کړئ رای به شئ دې ته کوس به بند کړئ بیا صحیح شو بیا به دلته راشئ فاصله ورته به ولیکئ اداره 2 نقطې بیا به کوس شروع کړئ بیا به دلته راشئ کوس په څه کې بسته به کې بیا به دلته راشئ وبه لیکئ ریاست او دلته به راشئ کوس په بند او بیا به کوس شروع بند به کړئ دا لیکل دی وکړه لوګو موګو یا هم راوله انتخاب که لیکل سنټر ته د شیپ راوله او لږ شانتې داسې غټ کړه صحیح شو لږ شانتې به یې غټ کړي بولډ به یې کړي دا لیکل دغه لغت چې هم غټه یې داسې انتخاب کړه هغسې غټولی هم شي بیا بیا به لږ شانتې داسې ډیزاین خپله برابر کړي دا شیپونه اوس ګورئ او بل سره دا ټکس باکسونه لږ داسې مخکې او شاته لاړ ځکه هلته مونږ لیکل غټ کړه انټر ووهئ لږه فاصله ورکړئ دلته سپیس ووهئ دا دلته راولئ برابر یې کړئ دې سره ګوره داسې ورو ورو سپیس وهئ سپیس به لږ واپس شاته ویسئ او یو سپیس ووهئ یو سپیس وهئ یو سپیس واپس بیک سپیس یو سپیس دا لږ یو سپیس ووهئ بس داسې دا خپلو کې سره جوړ کړئ دا فاصله مخکې او شاته دا دلته دا کوسونه یو بل سره برابر کړئ واپس دا داسې شاته ویسه ښایسته ډیزاین یې جوړ شو دا اوس موږ سره د صادرې جدول و صادرې جدول کې څه وي ښه زه به لږ معلومات درکړم مثال تا ته د یو ریاست نه یو بل ځینې هرته مکتوب راځي مکتوب چې راغله به ته دلته څه کې صادر کې به
صحیح شو. دلته بیا هغه خپل مسلسل شمیره لري، نیټه لري، مرسل مرسل علیه څه د مطلب دی پکې مطلب به یې ولیکي. صحیح شو. د هغې شمیره نمبر نیټه کوم ځای نه راغلی، د کومې شعبې نه راغلی، پاس به اول ته خپل پاڼه ولیکي چې دا کوم کتاب تا سره دا څومه پاڼه دی، دا د صادرې څوم جلد دی، دا کوم کال دی، خپل د شعبې نوم به ولیکي، ادارې نوم به ولیکي او د ریاست نوم به دلته ولیکي. بیا دلته چې تا ته څه راځي، مثال دلته وایي ته صادرې کوم مکتوب راځي، هر څه چې راځي صادر کېږي. یعنې دا صادره واردة د یو ریاست چې دی دا چیرې ماغزه دي، ده کې هر څه معلومات ساتل کېږي. نو دا ګوره دې خوا ته موږ دا ډیزاین جوړ کړو. دا د صادرې دفتر جدول کتاب و، صادرې کتاب. د واردې هم همداسې دی، واردې کې هم همداسې لیکل کېږي. دلته ګوره هر څه معلومات لیکل شوي دي. نو دې ډیزاین هم په همدې شکل تاسو جوړولی شئ. نو دې بل خوا ته دا ډیزاین درته جوړم. ګورئ دلته وګورئ 3 سیلب اول تاسو مرچ کړئ. صحیح شو. د همدې مطابق دلته به راشئ، دلته به ودرېږي مثال په توره 3 سیلبه دلته مرچ کړئ. اول دا د څه دپاره د امها جدول نمبر داسې به انتخاب کړي دغه 3. صحیح شو. دا به داسې مرچ کړي، ورته همداسې به دا مرچ کړي، یا دې ځینې ورل دې ځای پورې مرچ کړه، بس همداسې وکړه. صحیح شو. دا د مرچ کو بیا به دلته راشي. ګوره د امها جدول نمبر دلته ولیکه، د امها جدول نمبر. بیا لاندې څه لیکل شوي، نمبر نیټه ځای دلته ولیکه، نمبر نیټه او نیټه او ځای. دا به هم داسې انتخاب کې خپل هغه شوي. دا کالمونه به داسې واړه کړي. صحیح شو. دا کالمونه به دې ځای نه نیسي، داسې به واړه کړي. دا به انتخاب کې لیکل به یې منځ ته راولي، بولډ به یې کړي. دا به هم داسې جدول سټایل ورکړي. دومره کار وشو. بیا وګوره لیکل شوی شمیره. نو دغه 2 سیله به داسې انتخاب کې، دا به مرچ کې دې ځای پورې مرچ به یې کړي. دلته صحیح شو. دلته ګوره څه لیکل شوي شمیره، ته به دلته ولیکې شمیره. بیا لاندې ګوره څه لیکل شوي دي، د لیک او لیک ولیکه او مل پاڼې. دا به هم داسې وړوکی کې سایز دی، د دې کالم سایز به هم وړوکی کې. دا به هم داسې انتخاب کې لیکل سنټر بارډر. صحیح شو. بیا به څه وکړې، دا کار وشو. بیا ګوره څه لیکل شوي دي، دلته ګوره د مراجعې او اقدام نمبر. تاسو به داسې دا څو سیله انتخاب کړئ، دلته به ولیکئ د مراجعې او اقدام نمبر. دا به انتخاب کړئ، دا به هم داسې روټیټ کړئ او بولډ به یې کړئ. صحیح شو. بیا به څه وکړئ، دلته لیکل شوي د آرشیو د ثبت نمبر. دا به داسې انتخاب کړئ، مرج به یې کړئ، د آرشیف د ثبت نمبر. دا به هم داسې انتخاب کې، دا به هم داسې روټیټ کې او سنټر ته به راولي، بولډ به کې. د دې سیل کالم سایز به لږ څه کې داسې هم وړوکی کې په دې شکل. د دې به هم د سایز وړوکی کې، دې ته به هم داسې یو بارډر انتخاب کې. بارډر چې د انتخاب کو ګوره بیا څه لیکل شوی، خلاص یا مطلب. اوس دلته وګورئ داسې به لږ هغه وو چې دا ورقه ځای ډېر پاتې. وګوره هغه ځای پر زمونږ ورقه شته، هلته لږ لیکلو کې خپله دا ښکاري وي. اوس زه به څه وکړم، همداسې به د مطلب دپاره دغه 2 کالمونه انتخاب کړم، دا به مرچ کړم. همدغه لغت به دې ځای نه کنټرول سي کړم، دلته به یې پیسټ کړم، سنټر ته به یې کړم، بولډ به کړم، بارډر به ورکړم. بل تاسو وګورئ پته ده، دلته اوس وګورئ دا 2 سیله به مرچ کړو، دا 2 سیله به داسې مرچ کړو ټوله. دلته به ولیکو مثال پته. پته کې وګورئ څه لیکل شوي، مرسل او مرسل علیه. دلته ولیکم مرسل او مرسل علیه. دا به داسې انتخاب به یې کړي. دا صحیح شو. د دې لیکل به هم سنټر ته کړي او بولډ به یې کړي او بارډر به ورته ورکړي. صحیح شو. بل څه لیکل شوي دي، نمبر او نیټه. همداسې وګورئ د دې سیل به لږ شانتې سایز داسې وړوکی کړئ. صحیح شو. دا هم لږ داسې وړوکی ونیسئ چې موږ تر څو خپل جدول ټول ځای په ځای کړو په یو ورقه کې. دا به هم تاسو داسې لږ لږ واړه ونیسئ په دې شکل.
دا د اوس یو ځای کړو مثال بارډر دې ورکړو صحیح ده. اوس به موږ څه وکړو دلته موږ او تاسو به ریشو لیکل شوي دي نمبر او نیټه دا دوه سلبه انتخاب کې مرج به یې کې داسې ده ورته به ولیکو نمبر او نیټه صحیح شو. نمبر او نیټه چې دې ولیکل شوه لاندې لیکل شوي لیک او آرشیف دلته به ولیکو لیک او آرشیف صحیح شو. بیا به څه ولیکي نیټه به بیا ولیکي نیټه دا به همداسې لیکل به سنټر ته راولي دا کالم به لږ داسې دا به داسې جوخت به یې کړي نږدې به یې کړي دې کالم ته به لږ سانتي سایز جوړ کړي د دې به هم ډبل کلیک لږ به یې سایز غټ کړي دلته به راشي دا به هم سنټر ته راولي بولډ به هم کړي او دلته به هم سنټر او دلته هم بارډر ورکړي صحیح شو. دا لیکل لږ واړه ونیسئ خیر دی که کوم ځای کې واړه نیسئ چې صحیح دا ټول ځای په ځای شي. اخره کې د واردې نیټۍ کالم پاتې شو نو دلته موږ او تاسو ودرېږو څه به وکړو دلته به راشو دا څو سل نه به یو سل جوړ کړو ورته به ولیکو دا به داسې انتخاب کړو مرج به یې کړو او دلته به ولیکو د واردې نیټه دا به هم داسې انتخاب کې او روټیټ به یې کې او سنټر ته به یې کې بس دا به ټول داسې انتخاب کې بارډر به ورته ورکړي. اوس خبره دا ده چې یو کالم ووتو د دې پوره کې نه دا به اوس څنګه ته ځای په ځای کې دلته به اوس ته ورسره د چا خبره لغماني چل به دی دا به لږ شانته دا کالمونه به واړه کې دلته موږ باید خپل ډیزاین جوړ کړو دا موږ باید دلته ځای په ځای کړو داسې به داسې کې لږ شانته به داسې را واړه کې دا به هم داسې لږ را وړو کې که ځان یې را داخل کړو ګوره ورکې ته صحیح شو. بس داسې ریشه هماغسې څنګه چې دا ډیزاین دلته دی په دې شکل به یې دې هم کاپي واخلې دا به داسې مرچ کې درې سله اول به د دې هم درې سله مرچ کې لږ ډیزاین کې فرق لري دا به هم درې سله مرچ کې دا به هم داسې درې سله مرچ کې دا به هم دلته درې سله مرچ کې دا به هم داسې مرچ کې همغې مطابق دا به هم مرچ کې دا به هم دلته مرچ کې دا به هم مرچ کې صحیح شو. دا به هم مرچ کې دا به هم داسې مرچ کې دا به هم انتخاب کې مرچ سل دا به هم انتخاب کې مرچ سل دا به داسې انتخاب کې بارډر به ورکړي. بیا د همدې کاپي والا کنټرول سی دلته والا کنټرول پلس وي کا د صفحې اخره پورې دا هم داسې ورسوئ کنټرول پلس وي کا د صفحې اخره پورې چې کنټرول وي دی والو دې پورې بس صحیح شو. دلته ریشه هماغه ټکس باکس دی د وګورئ دې څه فرق نشته دی پاس عنوان د دواړو یو رقم دی صرف د واردې دفتر به ولیکي تاسو به کنټرول ونیسئ د دې ټکس باکس به هم یو کاپي وباسئ کنټرول به ونیسئ څه به یې راکش کړئ کاپي به یا کنټرول سی کنټرول وي ساده کار وکړئ دلته به دا ټکس باکس هم ځای په ځای کوي صحیح شو. دا به هم ځای په ځای کوي داسې لږ به یې جګ کړئ دا به هم داسې لږ جګ کړئ دلته صرف د صادرې په ځای څه ولیکه د واردې بس نور هماغه شی دی. اوس تاسو وګورئ زموږ ډیزاین ماشاءالله ډېر ښایسته جوړ شو بس تاسو کنټرول پی ووهئ دا وګورئ پرنټ کړئ کوم ورونه چې تقاضا کړې وه چې دا څنګه جوړېږي دا جوړولو طریقه شوه ګوره یو دا دی صحیح شو بل دلته موږ سره په دې ورقه کې دی صحیح شو. دا د صادرې او د واردې کتاب جوړولو طریقه وه نو ځان پې پوه کوي ښه کتاب دی دی باید ټول پوه شي دولتي څوک کار کوي نو هغه باید په دې پوه شي صادره څه ته وایي وارده څه ته وایي دا ښایسته داسې به انتخاب کوي پرنټ کولی هم شي ځان سره کتاب هم جوړولی شي نو دلته لیاوټ ته به راشئ د دې دغه آرډر به تاسو راشئ شیټ دا به داسې اورد اینډ ډاون کوئ په دې شکل به یې کوئ ځکه اوله دویمه مخکې اوله درېیمه او تاسو به دلته په دې بټن کلیک کوئ شیټ ته به راشئ دغه درېیمې ته چک ولګوئ بس اوس دا اوله ورقه شوه دا دویمه شوه صحیح ده ښایسته یې چاپ کوئ ځان سره څنګه به یې چاپوئ دلته به راشئ ورته به ولیکئ پرنټ اوله چاپ یې نو دلته به ورته ولیکئ اوله صحیح شو. بیا دویمه دا به کتاب مطبعې ته ویسئ هغوی درته جوړوي یا دواړه ورقه کوي
خو نن سبا کمپیوټري صادره واردی کتاب هم اکسل کې خلک جوړي صحیح شو. بس دلته راسي مسلسل نمبر ور سره سي دا د ټول نو ورته دا کار اسانه دی ځکه نن سبا سو کتاب چې ته دومره توجه نه کوي کتاب دومره نه استعمالي نو کمپیوټر کې اکسل کې ځان سره جوړ کړئ دنم تاسو کار غستې شي دای کوم تاسو خپل ریکارډ ساتلی شي چې پرنټ کوي هغه هم خدي الته رسو ځان سره دلته رسو احیانا کاغه کتاب ورک شي سبل چلو شي کمپیوټر کې بار سره کمپیوټر نه خراب شي کتاب چې در سره به کتاب کې می د دواړو کې ځان سره رسوي نو د پدې سیستم داسې کېږي جوړيږي نور می دعا کې ساتي خو وخت دی پامه